د هرات ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دې ولایت د تیاتر د نوي سالون جوړولو د پروژې چارې 95 سلنه ترسره شوي او په راتلونکي یوه میاشت کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه ریاست ویان وایي چې دا نوې ودانۍ د ښار په زړه کې په 400 متره مربع ځمکه کې د 5 پوړیزې ودانۍ په بڼه د شاوخوا 13 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي چې د ودانۍ 2 پوړونه په ځانګړي ډول د تیاتر هنرمندانو فعالیتونو ته ځانګړي شوي دي. این پروژه در 5 طبق با هزینه بیش از 18 میلیون افغانی از عواید داخلی شهروالی توسط شرکت قراردادی در حال تطبیق و قرار است تا اخیر ماه جاری در صورتی که موانع جوی ایجاد نشه از سوی شرکت قراردادی تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. بل لور ته د هرات تیاتر هنرمندان د دې سالون له نږدې بشپړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې له یوې لسیزې څخه ډېر وخت وروسته به یو ځل بیا د خپلو هنري نندارو لپاره یو مشخص معیاري او مجهز ځای ولري. خوشبختانه به اواخر به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ، آمریت فرهنگ و هنر و تفاهمنامه به ریاست محترم شهرولی و بسیار یک ساختمان عالی ساخته شده که این سبب خوشی هنرمندان میتونه شده. همدارنګه د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر هم دا ګام د هنر او کلتور د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې د دې فرهنګي مرکز په جوړېدو سره به هنرمندان په یو واحد ځای کې راټول شي او هنري فعالیتونه به بیرته ژوندي شي. الحمدلله ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از همه اهل فرهنگ، ادب، هنر و ثقافت حمایت جدی نموده و مینماید. د یادونې وړ ده چې د هرات تیاتر د لومړي ځل لپاره په 1901 لمریز کال کې د استاد عبدالواحد بهره په مدیریت د فرهنګ پالو او هنرمندانو لخوا تاسیس شوی و او له هغه وخت راهیسې یې بېلابېل تاریخي پړاوونه تیر کړي دي.